سلامونه مې واخلې ستاسو ملګری ستاسو ورور او باچای مې ورسره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند په خوږ اوبو کې به یئ کتونکو راغلی یم د سوات چې کومه ګلورین سیمه یادېږي د تحصیلي مټې سمبټ چم ته خواته راسره ناست دی ګران مشر ارشد علي ارشد صاحب دوی سره موږ تېر ځل هم یوه مرکه کړې او یقینا چې ستاسو د دوی شعرونه ډېر زیات خوښ کړي نو د ډېرو مینهوالو د کتونکو په وینا باندې یو ځل بیا راغلی یم د ارشد صاحب د خواته نو ارشد صاحب سره به نورې زیاتې خبرې نه کوو خو صرف شعرونه به ترېنه ریکارډ کوم او ستاسو سره به شعر کوم نو ارشد صاحب تېر ځل مونږ یو مرکه ریکارډ کړی یقینا چې ستاسو شعرونه ډېر زیات خلکو خوښ کړي مونږ ته کمنټسونه او بار بار میسیجونه دا راغلو چې یار ارشد صاحب د یو ځل بیا ورشئ د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوي نو په تېره مرکه کې مونږ ستاسو د ژوند حال والو شاعري کومې ټول خبرې چې هغه مونږ کړې وي بس د کتونکو سره زه یم چې ښایسته شعرونه کوم تازه لیکلي هغه راسره شریک کړئ خوشحاله به شو مننه هارون باچا صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه د دې یو لږ نیمګړی دی خو هغه به درسره شریک کړم د هغې نه مخکې یو څو شعرونه چې زه په داسې ښار کې اوسم چې مثال یې د ځنګل دی زورور ښکاریان لګیا دي په کمزورو جوړ غوبل دی او کشر خان په ډېره مینه د مزدور بچي ته وویل ټوپک واخله ما پسې شه د ټوپک سړی اتل دی او خپل بچو ته د قلم او د تهذیب علم ورښایي شان شوکت او پوزیشن له زما ګل بچي ته چل دی او خلک ټول په یو سړي چې تشدد کوي لګیا دي ما تپوس وکړو دا ولې دوی وویل دا د ډوډۍ غل دی خلک ټول په یو سړي چې تشدد کوي لګیا دي ما تپوس وکړو دا ولې دوی وویل دا د ډوډۍ غل دی او دا به یو څو شعرونه دي غزل پوره نه دی خو بهرحال دا ورسره شریک کړم چې دا چې د هر سړي په زړه په زړه مې سلطنت کړی دی ما په هر دور کې د کرکې نه نفرت کړی دی او داسې نه چې بس پرلو کې ورته غاړه ومه او ما بې سپرلو هم د ګلونو حفاظت کړی دی او زه په یو وخت کې هم سرټیټی پاتې شوی نه یم ما د وختونو سره داسې مهارت کړی دی او د مرچکو د سوداګرو نه مې لاره بیله او ما د غنو د ټل په وینه حفاظت کړی دی ما د غنو د ټل په وینه کفالت کړی دی او کمی د تور نظام بدلون د وس خبره نه ده خو مې ولس ته د غندنې اشارت کړی دی ډېره ډېره مننه